السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په خپل فیسبوک آی ډي کې دغه اپشن زر تر زره آن کړئ. زیاتو کسانو ته خو نوټیفیکیشن تللی دی، خو زیاتو کسانو ته نوټیفیکیشن نه دی تللی، او دا هم د هغو لپاره هم دی چاته چې نوټیفیکیشن تللی دی او هغو لپاره هم دی چاته چې نه دی تللی. صحیح ده. نو په خپل فیسبوک آی ډي کې دغه اپشن آن کړئ. که تاسو آن نه کړئ ستاسو فیسبوک آی ډي به لاک شي، او چې کله لاک شي نو د دې کولول به ډېر زیات ګران شي، او که تاسو آن کړئ نو د دې تاسو ډېره زیاته غټه فایده ده. بیا به ستاسو د فیسبوک آی ډي نه هیک کیږي او نه به څوک ستاسو د فیسبوک آی ډي چې دی نو هغه د ځان سره لاګین کولی شي. که تاسو ته جیمیل او پاسورډ ووایئ هم، نو راځئ ما سره موبایل ته چې تاسو ته دغه ټوله طریقه وښیم او دا څنګه تاسو کولی شئ. نو قدرمنو کتونکو زیاتو کسانو ته خو دا اپشن راغلی دی په سکرین باندې چې تاسو خپل آی ډي زر تر زره پروټیکټ کړئ، لکه څنګه چې ماته راغلی دی او ماته ویلي چې د 22 دسمبر نه مخکې آی ډي خپله پروټیکټ کړه. که پروټیکټ نه کړي نو بیا به ستا آی ډي مونږ لاک کړو، او لاک چې شي نو بیا کولول ډېر زیات مشکل وي. خو زه تاسو ته هم د دې فایده څه ده. نن سبا چې دی عام هیکینګ خو زیات مشکل شوی دی، خو دا فیشنګ کم هیکینګ چې دی فیشنګ په ترو چې کوي نو هغه ډېر زیات اسان شوی دی. څه چلو شي کس تاسو ته لینک راسنډ کړي او تاسو ته څه بهانه وکړي او تاسو ته څه خبره وکړي، څه لالچ درکړي چې په دې لینک باندې کلیک کړه، نو تاسو څه وکړئ په هغه لینک باندې کلیک کړئ، ستاسو آی ډي بل کس لاړ شي، یوزرنیم پاسورډ هغه ته لاړ شي او هغه چې دی نو هغه ستاسو آی ډي لاګین کړي. دا اپشن چې کله تاسو آن کړئ نو بیا به ستاسو فیسبوک آی ډي پاسورډ او جیمیل هر څه چاته یاد وي، خو چې هغه سره کله دغه نه ستاسو د موبایل نمبر نه نو ستاسو فیسبوک آی ډي چېرته هم هغه نشي لاګین کولی. نو دا فایده ده د دې. او بل که دا څوک نه آن کوي نو د دې نقصان دا دی چې فیسبوک آی ډي به یې لاک شي. انشاءالله زما یو آی ډي پرېښې ده چې کله هغه لاک شي نو بیا به تاسو ته په هغې باندې ویډیو جوړه کړم چې لاک شي آی ډي هغه به څنګه کولاوئ. صحیح ده. نو اوس راځو دا سیټینګ به څنګه تاسو په خپل موبایل کې کوئ د هغې طریقه تاسو ته ښیم. صحیح ده. د سر نه به شروع کړو. سمپلي تاسو په خپل سیټینګ ته راشئ او په سیټینګ باندې کلیک کړئ. کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک کړئ لږ غونته کې انتظار به وکړئ او دلته کې به تاسو کتلی شئ سیکیورټي پاسورډ اینډ سیکیورټي، په دې باندې به کلیک کړئ. صحیح ده. چې کله په دې باندې تاسو کلیک کړئ بیا به دلته چیک یور امپورټنټ سیکیورټي سیټینګ، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ او چې کله کلیک کړئ دوی به تاسو ته وایي چې ستا پاسورډ صحیح دی که نه. زما پاسورډ صحیح دی. لاګین الرټ چې دی نو هغه وایي آن که تا ته وایي. نو که دا تاسو آن کړئ د دې مطلب دا دی چې ستاسو آی ډي بل ځای کې څوک لاګین کړي، تاسو به ډایرکټ میسج راشي چې ستا آی ډي چا لاګین کړې ده، هغه واپس د هغه نه پاسورډ بدل کړه. او دریم نمبر تاسو کتلی شئ چې ټرن آن ټو فیکټر اتنټیکیشن. دا مین اپشن دا دی چې کله تاسو دا آن کړئ نو چې کله هم څوک فیسبوک آی ډي تاسو کولاوهئ نو ظاهر خبره چې بیا به تاسو موبایل ته کوډ راځي نو هله فیسبوک آی ډي لاګین کیږي. د فیشنګ هغه خطره چې ده نو هغه مکمل ختمه شوه. صحیح ده. نو سمپلي تاسو په دې باندې کلیک کړئ او چې کله کلیک کړئ بیا به ګیټ سټارټ باندې کلیک کړئ او چې ګیټ سټارټ باندې کلیک کړئ دلته کې تاسو ته درې اپشن راکوي. ایپ اتنټیکیشن کوئ د دې دا بدل دی. بیا دویم نمبر وایي ټیکسټ میسج تاسو موبایل نمبر ته دی میسج راشي، او دریم نمبر دی سیکیورټي کی. نو موږ به دا یو چې دی کوو د درې واړو کې هر یو تاسو وکړئ نو ستاسو فیسبوک آی ډي چې ده نو هغه محفوظه شوه. نو موږ به د کوډ والا کوو، په کوډ باندې به کلیک کوئ، سمپلي کنټینیو باندې به کلیک کوئ. چې کله کنټینیو باندې کلیک کوئ نو ستاسو نه به ستاسو د موبایل نمبر غواړي، نو تاسو ته به یا وایي چې دا نمبر پکې ایډ کا، نوی هم ایډ کولی شئ، تاسو کتلی شئ، او یا که ستاسو زوړ نمبر یې هغه تاسو ته راشي. که زوړ نمبر تاسو سره بس هغې ته کوډ ولېږئ، که زوړ نه نو نوي ته کوډ ولېږئ. صحیح ده. نو زه دې ځکه نوي ته کوډ لېږم ځکه دا نمبر ما سره فلحال نشته. صحیح ده. کله چې داسې کوم دلته کې به تاسو خپل نمبر ولیکئ. زه به منډه نمبر لیکم بیا نور ویډیو شروع کوو. نو کله چې تاسو نمبر ولیکئ نو بیا به هغه نمبر ته کوډ ځي، هغه کوډ به تاسو په دې ځای کې ولیکئ. تاسو کتلی شئ کوډ راغی، زه کوډ لیکم. نو چې کله ما کوډ ولیکو نو بیا به تاسو لږ غونته کې انتظار وکئ، او چې کله انتظار وکئ نو دا تاسو کتلی شئ چې ستاسو آی ډي بالکل ډن شوه. صحیح ده. نو په دې طریقې سره ستاسو آی ډي بالکل بچ کېږي. خو که دا تاسو ونه کوئ نو نقصان یې دا دی چې ستاسو فیسبوک آی ډي به لاک شي. انشاءالله په هغې به تاسو ته ویډیو جوړه کړم. نو دا ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره ډېره زیاته ضروري شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.